ډېر لوړ قد هم ښه نه وي، که نه په داسې جنجال به اخته شئ. ملګرو، زموږ او تاسو یو افغان ورور دا څو ورځې ډېر سخت په ځور کې دی. څه مشکل ورته پېښ دی؟ راځئ چې راپور وګورو. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. هند ته د افغانستان او ویسټ انډیز لوبو لیدو لپاره له افغانستانه ورغلی شیرخان هلته له سختو مشکلاتو سره مخ شوی دی. نوموړي چې د دواړو لوبډلو له لومړۍ سیالۍ مخکې لکنو ښار ته ځان رسولی، په هوټلونو کې د خپل قد هومره جګه کوټه او کټ نه دی پیدا کړی چې دغه ستونزې په مشکلاتو کې راګیر کړی دی. له ډېرو منډو ترړو وروسته چې هغه بیا هم نه دی بریالی شوی، نو د پولیسو حوزې یا تاڼې ته ورغلی او خپل مشکل یې ورسره شریک کړی دی. د لکنو پولیسو د هغه لپاره په هوټل کې د کوټې پیدا کولو هڅه پیل کړې او اخر یې هم یو هوټل کې ورته کوټه نیولې ده چې ویل کېږي تر 200 زیات کسان ورسره په بدرګه هم ورغلي دي. شیرخان چې 8 فوټه او 2 انچه قد لري، یو له ډیرو جګو کسانو څخه او د کرکټ سخت مینوال دی. هغه وخت کې ډیر مشهور شو کله چې د یوې لوبې پر مهال په زینو کې ولاړ و او کامرو راواخیسته. لکنو کې د هوټل مسؤل ویلي دي چې د شیرخان د قد کوټه او کټ دوی نه لري. هغه وایي چې د لیدو ته 200 نه زیات کسان هم راغلي دي او چې څوک خبرېږي نو یو ځل د لیدو لپاره راځي. په ټولنیزو رسنیو کې د شیرخان انځورونه لاس په لاس کېږي چې هغه له پولیسو سره ولاړ دی. همداراز د هند ډیرو رسنیو هم پرې راپورونه جوړ کړي دي. مخکې ویل شوي وو چې هغه ته هوټل کې له دې امله کوټه نه وه ورکول شوې چې ډیر خلک یې لیدو ته راځي، خو وروسته وویل شول چې د هغه د قد کوټه او کټ نه پیدا کېدل. نو شیرخان ځکه له مشکلاتو سره مخ و، خو د اندېښنې خبره اوس ځکه نشته چې د لکنو پولیسو د هغه لپاره په یو هوټل کې د کوټې بندوبست کړی دی او د مرستې لپاره ورسره ولاړ دي.